محمود خان اسکزي بل اخیره د پښتنو پر ټولوژنې او جنگولو خپله چوپتیا ماته او شدید غبرګونی وښود. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي چې د پښتنو ټولوژنه روانه ده او د ترهګرو په نوم بدنومیږي. اسکزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې ترهګري روانه ده او په کورمه کې د فرقه پالنې په نوم د اور او وینې لوبه روانه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د دونۍ یا دوشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 5مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په کورمه کې د روانو مذهبي جګړو او په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لاریون پر وړاندې د خنډونو په اړه غبرګون ښودلی. محمود خان اسکزی وایي له سیاسي پلوه د ځواکمنو او خپلواکو ولسونو لپاره د دوی طبیعي زیرمې د ودانۍ او هوساینې سرچینه ده، خو د پښتنو ولسونو لپاره د دوی خپلې طبیعي زیرمې یو عذاب ګرځېدلی دی. اسکزی وایي په تیرو 15 لسیزو کې د نړۍ قدرتونو او د هغوی سیمه ایزو نیابتي ډلو افغانستان د خپلو نړیوالو سیاسي، سټراټیژیکو او اقتصادي ګټو لپاره د جګړې ډګر ګرځولی دی. نوموړی ډیروي چې دا د افغانستان د بربادۍ مسؤل وحشیان نه دي، بلکې له بده مرغه د نړۍ د متمدنو ولسونو دولتونه او د هغوی اشرافیان دي. اسکزي په یو بل یاداښت کې د تحریک انصاف د لاریون د مخنیوي لپاره د اسلام آباد د ځمکنیو لارو د تړلو پریکړه په کلکه غندلې ده. هغه وایي دا ډول کړنې د ډیموکراتیکو اصولو خلاف دي. د تحریک انصاف ګوند غړو تر دې وړاندې ویلي وو چې د نومبر پر 24مه به په اسلام آباد کې د عمران خان د خوشي کېدو په موخه اعتراضي لاریون کوي او تر هغه به بیرته نه راګرځي چې واکمنۍ عمران خان نه وي خوشي کړی. دا مهال د پاکستان په ډیرو سیمو کې اسلام آباد ته غځېدلې لارې او بازارونه تړلي او په دغه ښار کې بیړنی حالت اعلان شوی او د لاریونوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مومن.